گرانو مینوالو زمدا دکان پتا یاد لرئ صلاحالدین اسلامی کیسر اینڈ سٹڈی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 دا موبائل دین نمبر 0345 91 47 115 ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین پدی صورت کے یوسو ضروری خبر خی کلب پجن کے نبی علیہ السلام تریلوی تکلیفون و سخت رالے او زیاد تکلیفون با دا کافر و دا طرف نو صحابہ بے تنگول پیغمبر علیہ السلام تا بے ضرر رساو نبی علیہ السلام بکل پڑیر تکلیف کے شو اللہ تا بے رجوع کرو خدا تا بے او جڑل یوزل دا بیت اللہ خواہ کی لا ہجرت نو شوے پیغمبر علیہ السلام زان تا صادر دے سر تے خود دے املاس دے یو صحابی راغی حضرت خباب رضی اللہ عنہ دے صحابی تا خپلو سردارانو دے غلام اڑیر الوی سزا باور کولا وحبے پا گرم شگو بے سملو خپکے بے والا پڑے واچا اور اخکبے نبی علیہ السلام لراغو پیغمبر علیہ السلام تکے ناسوید اللہ رسولت مونگ لولی دا خدای پا دربار کے سوال نکے پا مونگ خودیر لوی ظلمو نکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناستو دا کافرانو پا ظلمونو دیر خپشو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تیوے چے صبر کوا رب العالمین با منتلار کلو کی دا تکلیف با خدای ختم کی او دا تکلیف نپس با اللہ راحت راولی او بیاو فرمائل وی پخوانو امتونو کی دا سے خلق تیر شوے دے مسلمان بے راوستا و کافر با والا پسر دا پاسا ارکی خود و عربے کو نیم بے یو خو غرزو نیم بے بل خو غرزو لیکن آغی تکلیف مغوی دا ایمان ننی دے اڑولے دغرنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مصیبت با پیخ شو تکلیف با پیخ شو بعض وقت کی سلی تا تکلیف ہو رسی گی نو اللہ تا رجوع کی رب العالمین ورطدی صورت کے فرمائل چھے تو زان تاو گورا تاباندی مم سمر احسانات کردی دی علم نشرح لک صدرک سینم دلکولاو کردی دا ہدایتم در تپسینہ کے چولے دے او دا صبرم دل در کردی دے
ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ستا پشا چکم بوجو او کم تکلیفونو امدن لرکڑل دشمنانم در لحلاک کڑل دا مدینه منوری غند خشتزیم در تا ہجرت مقرر کر نبوت غند عظیم الشان نعمتم دل در کر او پا مکہ مکرمو بیت اللہ کی چی دا بوتانو کم راج و نام ختم کر پیغمبر خو پدی پا ذہن کی بوجی کنا ورفعنا لک ذکرک او طول امت کے مستانو مچد کر فإن مع العسر یسرا خفکے گا ما تکلیف سر راحت خامخی ناموا چی تکلیف بنی دنیا کی تکلیف بئی خو تکلیف نہ پس براحتی ان مع العسر یسرا او بیادا خبر وورا چی کتا تا تکلیف و مصیبت یاستا و امت تا تکلیف و مصیبت رسیگی ورپس راحت بخامخی فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اللہ و تیو دم خی دا مصیبت او دا تکلیف پا وقت کے اللہ مسلمان تیو دم خی کتابان دے کل مصیبت راشنو اللہ تلاول رجوع کا منزو کا یو دو رکعت نفلو کا یا فرض منسیو کے داغے نفس اللہ تعالی سجد کا اللہ تا میلانو کو خدای تزاریو کا اللہ باغا مصیبت اور تکلیف دن لرکی نو خبر ادا چی مصیبت پا دنیا کے مسلمان سر لازم ملزوم دے دا مسلمان باندې لومبی مصیبت لوی تکلیف دا شیطان پنجه دا بعض وقت خلق ہوئی لکه دا کافر ٹگی نہ کئی دوکا نہ کئی غلا نہ کئی غلطی نہ کئی او مسلمان ٹگیم کئی غلام کئی غلطیم کئی کافر دا پردی مال پس منڈ نوی مسلمانی ور پس وی کافر دا خپل عبادت خانے قدر کئی مسلمان تی پکی پٹی غلاتے کئی دا ولی بس کافر یوزل شیطان پا خپل پنجا کے غشت دے کفر ور کردے دے اسلام نے اخ کے دے باقی پی سکئی تش کندر دے او دا مسلمان مثال دا اغی مکان دے بلڈنگ دے چپا اغی کے مال او دولت پروتی نو شیطان و کورن خطی تش کندر نہ شیطان غلا نہ کئی دا اغه کندر نہ شیطان دا اغه کور نہ شیطان غلا کئی چاہے کس شی پروتی نہ دا کافر کا بنیادی سس چاہے اسلام دے و ایمان دے غیرت سلب کڑے دے او کفر ولا راوستے بس کدی خکئی او کنی کی کئی او صدقہ کئی او کدی جمعات خدمت کئی یو عمل نہ قبلی مسلمان خودی مسلمان دا غواس کوئی پیرسی نہ دے اسلام نے اوباسی نو کوشش دے عمل پورے دے مسلمان نے خطے دے کله پہ یو ٹگی کئی کله پہ بل ٹگی کئی کله پہ بل ٹگی کئی نو خبر ادا ده چې په مسلمان باندې تکلیفونه او مصیبتونه وی لوی مصیبت د شیطان پنجه بل مصیبت پہ انسان بیماری دا بیماری پہ زیادہ راضی اولاد تبع نقصان رسیگی مال تبع نقصان رسیگی کله به په مال افت راځي کله به په اولاد افت راځي لیکن دی به په دې مصیبت کې څه کوي هغه دم چې نبی علیہ السلام ته خدای خو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب دا به یقین لري چې دې تکلیف نه پس راحت شته اسانتیا به خدای راوړي او دویم به څه کوي دویم به دې منځو کې نفل یا فرض او الله ته رجوع کوي دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ودر زیاد تکلیفوں تیر شوی دی ہر تکلیف کی صبر کردی دی نو اللہ واللوی مقام بیاور دی پخپل اخپل واقع بیانی ویزا پا اصفہان اسیدون کیو ایران کے اصفہان لوی علاقہ دا لوی خار دی او پاسپہان کی او کلی دی جہد آغی نمو دا اغی کلی باشنداؤں او زمون اصل مذہب دا اور عبادتو آتش پرست چی ورطوی لکی گی زما پلار با دا اور عبادت کو او بیا ما بم دا اور عبادت کو
او دا اور پاغ عبادت کې زه دومره لوانده شویم چې زمونږ کومه آتشکده وه چې پکې اور بلیږي د هغې زه محافظ او نګران وم. هغې ته یو کس ناست وي چې دا اور ته مړ نه شي، او هغه د کال 12 میاشتې به اور بلیږي یو ځای کې. خلک راځي او د اور ته سجدې کوي او د اور نه غوښتنې کوي. وی زه د هغه خپلې آتشکدې د هغه چې د اور کوم د عبادت کې د اور هغه ځای او د هغې نګران وم. وی زه د پلار یو زوی وم او پلار مې د خپل علاقې امیر او رئیس و. وی کله کله به زه خپلو پټو ته تلم. یو ځل وی سار وخت کې لاړم خپلو پټو ته، وی واپس راتلم نو وی په لاره کې د عیسایانو یو ګرجه و عبادت خانه. وی ما وی چې ته راشه دې ته ننوځه، د دې عیسایانو د عبادت وګوره چې دوی څه کوي. وی چې ننوتم د هغې عبادت مې وکت نو ماله د هغوی عبادت خوند راکړ. د هغې عبادت مې خوښ شو او تر سحر نه مازدیګره پورې مې هغې سره ناسته وکړه. بیا مې ته تپوس وکړو چې ستاسو د دین نوم څه دی؟ وی زمونږ د دین نوم عیسایت دی. تپوس مې ته وکړه چې ستاسو عقیده څه ده؟ وی زمونږ خدا عقیده ده چې الله یو دی او حضرت عیسی علیہ السلام د خدای پاک رسول دی او د خدای پاک بنده دی. هغه صحیح عیسایان. وی ما ورته وی چې زه خو دغسې د اور عبادت کوم، آتش پرست یم. وی په ډېره نرمه لهجه زه پوه کړم، زما د دین بدې ما ته ونه وي خو دونه یې پوه کړم چې اور خو د مخلوق پیدا شوی شی دی. تی په خپله بلی او په خپله مړ کې، نو کوم څیز چې ته په خپل لاس بلی او په خپل لاس یې مړ کې، درته هېڅ فایده نشي رسولی او نه درته تاوان رسولی شي. خدای پاک د یو فایدې دپاره پیدا کړی دی چې تاله به کټوی پخی، تاله به اوبه ګرمی، ستا یخني به ختمی. دغې فایدې له الله پیدا کړی دی او بیره دغې فایدې نه پکې نوره هېڅ فایده نشته. هغه فایده به هم ته تاخلې، که ته بل نه کړې نو پخپله نه بلیږي. وی ما چې سوچ کړم چې واقعي د دې خلکو دا مذهب خو رښتونی دی. وی بیا چې به کله زه پټي ته تلم او یا راتلم به نو زه به دغه د عیسایانو ګرجې ته وتلم او هغوی سره به مې ناسته کول. دې ته نوبت ورسېد چې ما د پلار نیکه خپل دین پرېښود او د هغوی په دین کې ورننوتم. وی یو ځل مې ناوخته کړې. وی پلار رانه تپوس وکړو چې بچې دا دومره وخته په پټو کې څه کوې؟ ته خو ناوخته کې. وی ما ورته بابا یو ال درته ویم خو که راته غږ نه کې. وی نه بچې اسم درته نه ویم، لکه ستا سره چې زما څومره مینه ده او ستا چې ما سره څومره مینه ده نو دونه د یو پلار او د زوی په منځ کې نشته. او وی ته د ما یو زوی زه ستا پلار یم، بل زوی مې هم نشته، ولې به درته غوسه کوم؟ رښتیا راته ووایه. وی ما ورته وی چې ښه نو دا ټوله قصه مې ورته وکړه او بیا مې په دې پوه کړه چې زه عیسایي شوی، ما خپل مذهب پرېښی دی. وی پلار مې سپېغړه اوچته کړه او دې په دې مخ ووالم او څومره غوسه چې وه نو هغه یې ماته وکړه او ما ته وی چې ښه د پلار نیکه زوړ دین دې پرېښه، زه د مجوسیت د دې دین نګرانو، زما نه پس د آتشکدې د دې اور ته محافظ او څوکیدار شوې. دومره مرتبه تعالی خدای په خپل دین کې تا ته، خدای خو موږ وایو دومره مرتبه تا ته په خپل دین کې حاصله شوه او دې پرېښود نو عیسایي شوې. که نن نه پس مې واورېدل چې ته دغه عبادت خانې ته تلې او یا دغه خلکو سره دې ناسته کړې ده نو بیا به سره ګورو. وی خیر د پلار د یارې نه به بیا زه پټ تلم، خو چونکې ما خو هغه دین اختیار کې عیسایي شوم د پلار نه به پټ تلم. خو ما لکې دا سوچ و چې اوس زه داسې وکړم په پټه خو کار نه کېږي چې زه یو داسې ځای ته لاړ شم چې هلته کې نه د ما دا پلار یې او نه مې مور او زه د دې عیسایت اوس خدمت وکړم. د هر چا په زړه کې یو جذبه وی ما هغې ته ووایي چې ستاسو د دین لوی مرکز کوم ځای دی؟ هغې راته وایي چې شام. وی ما چې زما شام تړه کېږي. وی هغې وایي چې کله قافله راشي نو مونږ به درته اطلاع وکړو. وی ما چې ښه نو ګوره زه د پلار نه پټ عیسایي شوی، ما ته به پټه غوندې اطلاع کوی، زه به ځان خبروم او زه به راځم شام. وی پلار رانه خبر شو.
نو پلار به زه بیا تړلم نه به یې پرېښودم، زه به یې په زنځیر وتړلم چې ته ځې او را باندې شکي شو، راته به یې نصیحتونه م کول، منت به یې م راته کو، اخره کې راته دا م وي چې زه بچي عیسایي شوې خیر دی، ته پېښه خپل دین دې پېښه خو ګوره دا جایداد دی او دا ځمکې دی او دا پټي دي، او چې ته وتښتې نو دا به د چا ته پاتې کېږي، زمونږ خو بل زوی م نشته. وی خیر زما په زړه کې د هغه دین جذبه وه چې داسې ځای ته لاړ شم چې هلته کې هېڅ څوک هم ني او زه خالص مخلص د الله عبادت وکړم. ګوره جذبه درسته وه. وی هغې راته اطلاع وکړه او ما هغه ورځ باندې هغه خپله پیکاړه او بیړۍ وشلوله او ځان مې ورسو د هغې قافلې سره شام ته لاړم. وی شام کې یو پادري و د عیسایانو لوی عالم مولا چې ورته وي د عیسایان هغې ورته پادري وایي. وی د هغه خدمت مې شروع کړ، خو هغه سړی ښه سړی نو غلط سړی و. خو دا اتفاق و چې ډېر زیات سپین ږیري و بوډه نو خدای زر مړ کړ. د هغه په ځای هغوی بل پادري د هغه د مرګ نه پس مقرر کړ. دا پادري ډېر نیک سړی و، د یو الله عبادت به کو. عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وي، عیسی علیه السلام ته د خدای رسول او د الله بنده وي. وی هم ډېر سپین ږیري بوډه و، هغه هم تقریبا مرګ ته رسېدلی و. چې بیمار شو نو ما ورته وی چې بابا ستا نه پس زه کوم خوا لاړ شم، زه د چا سره ځان وساتم. ما خو ورته قصه کړې وه چې دغسې پلار مې امیر و، زه ترې راتښتېدلی یم، وطن ته خو واپس نشم تللی. وی ما ته هغه وی چې بل خوا مو د زموږ دین خراب شوی دی او ته به واپس لاړ شې عراق ته، او په عراق کې په نصیبین کې زما یو دوست دی او هغه د عیسایانو یو لوی رهنما دی، هغه سره به ته خدمت کې. ما له یو خط ولیک. د هغه د مرګ نه پس زه لاړم عراق ته، د شام نه بیا رالم په قافله کې. لوی مزل دی. او نصیبین کې د هغه پادري سره میلاو شو. هغه له مې هغه خط ورکوي، هغه وایي چې بس ما سره اوسېږه، د ما خدمت کوه او د خدای د دین تابعداري کوه. وی هغه سره اوسېدم، د هغه خدمت مې کوي، دی د هغه نه هم ډېر نیک و. وی اتفاق دا و چې دی م بوډه او مړ کېده او زه خو هلک وم ځوان و. وی ده ته مې ویل چې ستا نه پس به زه څه کوم. وی هغه ما ته یو بل پادري یاد کړ چې یو بل پادري دی او یو علاقه راته یاده کړه چې زما نه پس به ته هغې علاقې ته لاړ شي او په دغه علاقه کې یو بل پادري دی، د هغه خدمت به کوې. وی د هغه د مرګ نه پس هغې علاقې ته لاړم، د هغه خدمت مې کو. وی اتفاق د ګوره دین بوډه او مړ کېده، سپین ږیري. وی هغه نه مې تپوس وکړو، هغې چې زما د مرګ نه پس غمور یا یو علاقه ده، هلته به ځې او هلته یو پادري د هغه خدمت به کوې. وی چې دی مړ شو هلته لاړم. وی د هغه غمور یا د پادري خدمت به مې کوو، ډېر زیات کمزور او ما به په شا باندې ګرځم. وی اتفاق ته ګوره دین سپین ږیري دی مري. وی ما ورته چې ستاسو نه پس زه کوم خوا لاړ شم. وی هغه ما ته وی چې داسې کار دی چې زمونږ د عیسایت دین خراب شوی دی او ډېر خلک څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي، څوک ورته د خدای زوی وایي، څوک ورته دریم خدای وایي. ته دا مهرباني وکړه چې زما د مرګ نه پس یو پادري لمزه همدلته لګیا اوسه، خپل عبادت کوه او د آخر زمانې د پیغمبر انتظار وکړه. دا هغه دور دی چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی. بس د هغه انتظار وکړو چې هغه دې ولید، په هغه باندې ایمان راوړه او د هغه خدمت کوه، د هغه دین قبول کړه. خپل کتابونه یې راواغېشتل او ما ته د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه وکړل. وی ما ورته وی چې دغه پیغمبر به زه څرنګې مونم. وی دې زمانه کې اوس راتلو والا دی، دا هغه دور دی. تا ته یو څو نښې ښیم. یوه نښه یې دا ده چې د مکې مکرمې ام القرا ورته وایي، د مکې مکرمې نوم ام القرا کې به پیدا کېږي، مکه مکرمه کې. نوم به محمدی صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم به عبدالله او د نیکه نوم به عبدالمطلبی او د قریش یو خاندان د بنو هاشم په هغې کې به پیدا کېږي. پلار به د پیدایش نه مخکې وفاتي، نیکه به تربیت او خدمت کوي
د نیکه نه پس بیا تر تربیت او خدمت کوي او د مکې په غرونو کې به والا خدای پاک بیا نبوت ورکوي، پیغمبري به خدای ورکوي. اخلاق به ډېر مزیدار او خشتی، نه به چاته کنزل کوي، نه به چاته ستغه سپوره وي، نه به چا سره بغض ساتي. وجود به ډېر مزیدار او خشتی، نه به ډېر لوړی او نه به ډېر لنډی وي، نه به ډېر سوری او نه به ډېر سپینې او نه به توري. وجود به سوری سپینوالی به پکې وي، غنم رنګ شکل به وي. د میلمنو به خدمت کوي، د یتیمانانو او کونډو رونډو خیال به ساتي. د پیغمبر علیه السلام صفتونه راته ذکر کړل. بل صفت یې دا ده چې دی به هغې ځمکې ته هجرت کوي چې په هغې کې به کجورې ډېرې وي. نخلستان د کجورو وطن ته به هجرت کوي. بله نښه دا ده چې څوک وله صدقه یوسي او به نه قبلی، قبلی به خو خوري به نه، او که څوک وله تحفه او ډالۍ یوسي او به قبلی یم او خوري به یم. بله نښه که په دې دې م ونه پېژن، د دواړو اولو په منځ کې به یو رکوټې غوندې غوټی د کمترې د اګې عمره، هغې ته مهر نبوت وایي. بس چې په دې صفتونو سړی دې ومونته دا د آخر زمانه پیغمبر دی، په هغې ایمان راوړه، د هغه دین قبول کوه، د هغه خدمت کوه. وی ما چې ډېره ښه وی په هغه غمور یا کلي کې ما مزدوري شروع کړه، څه ګډه چیلی مې پیدا کړ، تجارت مې شروع. ګوره د دین په طلب کې دی غریب اوس روان دی. حالانکې ما ورته چې پلار یې د خپل قوم رئیس دی، د ځمکې او د جایداد خاوند دی، لیکن د چا په زړه کې چې د الله مینه یې که نه بیا د دولت مینه نه وي، د چا په زړه کې چې د خدای طلب وي بیا د بل چا طلب نه. وی ګډې چیلې مې پیدا کړې، داسې ورو ورو به مې سروړې، تجارت به مې م کوه. هلته اوسېدم، زما د ګډو چیلو یو کنډه کورمه جوړه شوه. یو قافله د دغې کلي نه مکې مکرمې ته تله ام القرا ته. وی ما چې راشه دې کلي ته خو ځان ور ورسوه. وی ما هغه قافلې والا ته د بنو کلب قبیله وه، د هغې قافله وه. وی ما ورته وی چې تاسو کوم خوا ځئ؟ وی موږ مکې مکرمې ته. وی ما چې ما به ځان سره بوځې، زه به درله دومره ګډې او چیلې هم درکړم، خو ما ځان سره بوځې، ځکه ما ته د علاقه نه معلومه. د عراق نه مکې مکرمې ته مزل هم ډېر و، پیاده مزلې وې. وی هغې وی ډېره ښه ده. وی ځان سره یې روان کړم. وی هغې په ما ظلم وکړه، زما نه یې ټولې ګډې چیلې قبضه کړې، یې رانه واخېستې. جیب کې چې څومره پیسې وې هغه هم رانه واخېستې. او هغه زمانه خو د غلامانو او د مریانو وه، نو زه خپل غلام وګرځولو. وی ما چې خدای دا په کومه پنجه کې ګیر شوې، مخکې خو زه آزاد وې، هر خوا تلې شوې، اوس خو ته غلام شوې، اوس په څه کې؟ غلام خو بیا د خپل مالک په اختیار دی، د مالک د اختیار نه بغیر متیاز هم نشي کولی، د خپل مالک د اختیار نه بغیر یو خوا بل خوا تللی هم نشي، چې څه ګټي به د مالک وي، د مالک غلام. وی په نور څه نوم خپه، په دې نوم خپه چې ګډې چیلی لاړې، په دې نوم خپه چې کومې نغدې پیسې وې هغه لاړې، په دې خپه ومه چې زه د کوم پیغمبر په طلب کې اوس نشم موندی، ځکه د دې سړي غلام شم، اوس خدای خبر چې دی ما پرېږدي که ویې نه پرېږدي، دا د پابند شم. وی خیر هغه په بل چا خرڅ کړم. ګوره ما خو درته ویل وکړه چې ان مع العسر یسرا، هر تکلیف پسې الله اسانتیا راولي. یاره چې انسان په الله بروسه او اعتماد وساتي. ګورې بعضې وخت کې مونږ وایو که یاره بس بیماري ده په ما راغلې ده، په دې نورو خلکو اړو راځي نه. خدای زه خدای لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم، زکات هم ورکوم، او خدای پس په مونږ کې بیماری دي. ډېر خلک داسې وایي تنګ شي، خدای پاکه زه دې راونیوم، کله راته یو مصیبت، کله بل مصیبت، کله بل مصیبت، کله بل مصیبت. نه دا مو وایه چې مصیبت در باندې راغی، که د مال تکلیف دی، که د جایداد تکلیف دی، که د بیماری تکلیف دی، که د مقدمې تکلیف دی، که د دشمنۍ تکلیف دی،
کہ بچے دی مړ شو کروڑ دی مړ شو هر قسمه تکلیف کراغی خدای ته مه غصه کېږه الله سم نشي کولی دا خدای نه سوال وکړه چې خدای تکلیف تا راوستی دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ خدای مصیبت تا راوستی دی ستا نه بغیر دا مصیبت بل څوک لرکولی هم نشي دا زمونږ عقیده ده زمونږ ایمان ده بیماری څوک راولي الله لرکوي به څوک خدای مالی مشکلات څوک راولي الله لرکوي به څوک الله غم څوک راولي خدای پاک دا غم به لرکوي څوک الله دا مقدمو دشمنی جوړوي څوک الله لرکوي به څوک الله وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ قرآن کی فرمائی کتا تا سے مصیبت اور رسی کی گولے بے زمانہ بل سوگا لرکولے نشی ما تا رجوع کے بس صرف خالق تا رجوع کا مخلوق بریلا واس اللہ تا رجوع کا خدای نہ سوالوں کا خدای نہ اغوارا خدای تو ہوا کہ اللہ زمانہ با مصیبت لرکا نو اللہ ذوالجلال بے مصیبت لرکی وی رب العالمین تا میں سوال شروع کو چاہ خدایا تا زمان دولت او زمکا پکار وی دا پلار نمدر تختی دا دا دین او ستا پا طلب کی خدای روانی کم وقت کی چیز دا خپل کورن وطن نو اغا وقت ما خدای ستا پا طلب کی روانی او چې بیا کم وخت د امور یا خار نه راوتم په قافله کې نو ستا د رضا لپاره خدای راوتم رب العالمین ما سره څوک لږ اوس غلامۍ ته ورسېدم هغه مال دولت په خپل کار کې خصوص هغه د آخر زمانه پیغمبر ته به څنګه رسم الله ورګه زه انتظام کوم یو په یو خرڅاو بل په بل خرڅاو اخره کې یو یهودي واغشت هغه یهودي د مدینې منورې خو مخکې مدینې منورې ته ورسېد لا پیغمبر علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت هم نه دی کړی چې دی ورسېد مدینه منورې ته یې ورسېدم وی لږ غوندې خوشحاله شوم چې یاره دا کلی خو هغه دی چې نخلستان د کجورو وطن خو دی او ما ته هغه پادري ویلي چې دا هغه پیغمبر یو نښه به دی چې د مکې مکرمې نه به هجرت کوي او د کجورو وطن ته به ځي د کجورو وطن ته خو د خدای راوستم وی دې کې په مدینه منوره کې یو پراپیګنډه مشهوره شو چېرې په مکه مکرمه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او بعضې کسانو په ایمان هم راوړی دی او د مدینې منورې بعضې کسانو په ایمان راوړو وی ما وی ځکه خیري دویمه نښه م رښتونې شوه چې مکه مکرمه ما تا پادري یاده کړې وه چې د آخر زمانې پیغمبر به ام القرا مکه مکرمه کې پیدا کېږي وی څه زمانه تېرېده وی زه د هغه خپل یهودي مالک سره په باغ کې لګیا وم کجورې مې شو کولی وی دې کې یو اواز وشو چې هغه د آخر زمانې پیغمبر دی وطن ته را روان دی او راتلو والا وی مې ځکه خیري درېیمه نښه م رښتونې شوه مکه مکرمه کې پیدا دی او د کجورو وطن ته را روان دی دا نښه خو رښتونې ده وی پیغمبر علیه السلام چې راغی نو په قبا کې دیره شو نو زه وله ورله وی چې ما پیغمبر علیه السلام ته دې مخ ته وکتل وی ما هغه نورې نښې پرېښودې وی ما وی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب قسم په خدای چې ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی دا د رښتوني سړي مخ دی د انسان نه مخ نه پته لګي عبدالله ابن سلام یهودي و د مدینې منورې باشنده و چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو نبی علیه السلام نو دی ورغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست حالانکه یهودي دی د بل مذهب دی ورته کېناست مخامخ چې ورته یې وکتل نو هغه هم دا لفظ وویل ان وجهک لیس بوجه کذاب وی ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی دا د رښتونې مخ نو عبدالله ابن سلام ورته وی چې د خدای رسول زه خو راغلم چې تا نه به یو څو تپوسونه کوم ته امتحان بعلم چې تا آخر زمانې پیغمبر یو که نه خو چې ستا مې مخ ته مې وکتل نو ته رښتونې پیغمبر دروغجن نه نو زما ایمان تړه کېږي اسلام راوړو نبی علیہ السلام ورته داسې کار وکړه چې د اسلام دی راوړه خو لا پټې وساته چاته غږ مه کوه کوشش کوو که خدای نور یهودیان مسلمانان نو پیغمبر علیہ السلام لاړ د یهودیانو مجلس هغې یې راغونډ کړ عبدالله ابن سلام ته ته پکې کښېنه غږ مه کوه
چې هغې راغونډ کړل نبی علیہ السلام هغې ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر یم په ما ایمان راوړی هغې غلي شو پیغمبر علیہ السلام وایي یاره تاسو کې عبدالله ابن سلام څوک شته ځان یې ناغرضه کړ دې لپاره چې دا یهودیان مسلمانان هغې وی او وی کوم دی وی دغه دی دی ودرېده دوی یې پرېکړ ورته به غږ نه کړي وی دا سیک سړی دی وی خیرنا مونږ کې غوره سړی دی وابن خیرنا او زمونږ په پلارانو کې نه د پلار غوره سړی د بهترین انسان د ښه سړي زوی دی او په خپله هم ښه سړی دی وی ګوره که دته زه ووایم او دی اسلام راوړي تاسو به راوړی اسلام بیا هغې وی خدای د اسلام نه وساتي ډېرې خدای د اسلام نه وساتي دی خو زمونږ په یهودیت کې مضبوط دین والا سړی دی دی به څنګه اسلام راوړي وی ښه که ده چې د اسلام راوړه اسلام به راوړه وی خدای د اسلام نه وساتي عبدالله بن سلام دا هغه ځای نه کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې ایمان یې راوړه هغه یهودیان پاڅېدل وی شرنا و ابن شرنا دا ډېر خراب سړی او د خراب سړي زوی دی عبدالله بن سلام د خدای رسول د دوی د الزام نه زه یارېدم چې به ما به دوی الزام لګوي نو د پیغمبر علیه السلام مخ ته چې به چا په صحیح نظر وکتل د هغه مخ نه بیا دا معلومېدله چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی نو جناب سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې بیا مخ ته وکتل پوه شم چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی اوس هغه درې نښې پکې پاتې دي چې دې صدقه به نه خوري او هدیه ډالۍ به خوري صدقه څه ته وایي صدقه دې ته وایي چې د الله د رضا دپاره یې چاله راوړئ هر چاله چې دې ورکړه که ماله دې راوړه که دله دې ورکړه که مالدار له که غریب له که ګاونډي له مقصد پکې د خدای رضا او هدیه تحفې او ډالۍ ته وایي هغې کې هم د خدای رضا مقصد خو په هغې کې لوی مقصد د هغه بنده خوشحاله وړي هغه چاله تحفه ډالۍ وړي یو خاص هر چاله نه ورکوي صدقه خو چې چاله یې ورکړه نو ورې کړه دا د سړی دیګ پوخ کړي او چې څوک راځي په لار هغې خوري او تحفه او ډالۍ یو دوست له وړي یو استاد له وړي یو مشر له وړي پلار له وړي رور له وړي وی زه لاړم هغه خپل د باغ چې کوم مالک و هغه ته مې ویل چې ما لږې کجورې راکړه د ما په کار وی ډېره ښه ده وی هغه راله په یو خوانچه کې کجورې راکړه وی رالم نبي کریم صلی الله علیه وسلم جومات کې ناست وی ما ورته کجورې کېښودې مې چې د خدای رسوله دا ما صدقه راوړې ده ګوره اوس ګورم چې خوري که نه خوري پیغمبر علیه السلام پر د ګوتې ښکته کړی وی چې مونږ پیغمبران صدقه قبلو خو خورو یا نه او صحابو ته وی راشئ دا وخورئ نو صدقه خوړل ګناه نه ده که ګناه وي نو صحابو باندې ولې خوړه لیکن پیغمبرانو به ولې نه خوړه ډېرې وجې وې پکې یو وجه خو یې دا ده چې نبي علیه السلام فرمایي دا صدقه د خلکو خیرې دي خلک د ګناه نه پاکوي نو پیغمبر باندې خدای داسې خوراک نه خوري دویم دا چې پیغمبر علیه السلام به صدقې ترغیب ورکړه او خلکو صدقې ورکړي نو که په خپله یې خوړه نو ممکن نه چې الزام لګو چې ځان نه غواړي جو چا به الزام لګاو دې وجې نه خدای پاک منع کړو چې پیغمبر علیه السلام د هغه بیبیانې د هغه اولاد به بلکل صدقه نه خوري وی کېره دلته کې صحابو ته یې راشئ وخورئ په خپله یې ونه خوړه وی مې چې ځکه خیر بله نه کم رښتونې وی بله ورځ یو څو ورځې پس مې هغه خپل د باغ مالک ته وی چې د ما لږې کجورې په کار دي ماله راشي وی یو واله وی کجورې مې خوانچه کې واغېستې وی رالم پیغمبر علیه السلام جومات کې ناست و مخکې مې ورته کېښودې چې د الله رسوله دا ما تحفه ډالۍ راوړې ده وی کېده مونږ ډالۍ قبلو او خورو یې هم وی په خپله یې وخوړه او ملګرو ته وی راشئ ملګرو هم ورسره وخوړه وی ما وی چې دا نښه هم رښتونې شوه یوه نښه اوس پاتې ده چې ما ته هغه د غمور یا پادري ویلي چې د دواړو اولو په منځ کې به شاته د نبوت یو مهر یو وړه غوندې غوټه به او هغه غوټه به د غوښې د کمترې د هګۍ برابر په هغې باندې جلال الدین سیوطي یو حدیث نقل کړی دی په هغې به دا لیکلي سر انت المنصور ای پیغمبره زر به چې ته کوم ځای ګرځې نو ګرځه تا سره به د الله له طرف نه امداد کېږي دا غوټه وه دا څوک وي پیدایش کې راختلی و په نبي علیه السلام څوک وي د پیغمبرۍ په لومړي کال راختلی و خو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو دا غوټه نه وه ګورې بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خبر شو صحابو باندې خو هیبت راغی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر اوچتا کر وی کچارات داوی چې نبی علیہ السلام وفات تے پہ صورت سر وا حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش شو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے شو جبه بالکل کار نہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چراغ خلق توقت المدینہ منور جمعات کے خلق جالی نیک ورغ پیغمبر علیہ السلام لا دلور فقور کو عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ورغی نو اغا فورا مہر نبوت وقت اخیارو کہ مہر نبوت وقت شاتا غطنا نوا نو پا نبی علیہ السلام ورپریوت فورا اخکل او پیغمبر یقین راگا چوس نبی ہم وفات سے رکھر ورپریوت تفتا حیا و میتا یا حبیبی اے زمان دوست پا جن سخشتے و پا مرد سخشتے نو دغا غطا دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام یو نشان وی میں کہہ رہا دا نخب استم معلومو وی یوزل پیغمبر علیہ السلام یو جنازی رسلو دا بقی پا مقبرک مدینہ منوری و قبرستان دا جنت البقی وتو نو نبی علیہ السلام بکل کمیس اچو او کل بے دا کمیس پا دیبان یو صادر نظر نتاو کرو لکا سنچ حج سریدو دا احرام تاول وی پا دا غرص پیغمبر علیہ السلام دا در نصادر تاو کرو وی دا سگیر چاپی را تاویدم چیرا کرا صادر لگو نخکتا شنو دا غوٹا گورم چرا مہر نبوت پاکشتاو کا نشتا وی نبی علیہ السلام پا ما پیشی ما تشالو کچی تعال یا سلمان دیکھ ورس وی ورلا وی ما تے اغا صادر لر پخپلا پوشو نبی علیہ السلام اصادری کوز کو وی چی کوزی کو ما تے اشارہ اکلا وی چی ورلا ما اغا گوٹاو کتا وی ور پریوتم پیو کل میکلا ور ترغاڑا وطم نبی علیہ السلام تا اور دیر زیاد میں وطاو جلد چلا اللہ رسول خالص تا پا طلب کی گوریزا غلامے جن درسے دے تولا قسم وطاو اگڑے چیلے مانا لارے غلام شم یو پا یو خرسوا بل پا بل خرسوا بل پا بل خرسوا بل پا بل خرسوا او خالص تا پا طلب کی او نن ما تا پورا پتاو لگے چی تا آخر زمانے پیغمبر پا نبی علیہ السلام نے ایمان روڑا مسلمان شم او ما وطا دا غفلار نکل آغا جند و دا غفل مالدارے اطول قصے پیسے مکلی داول ناخر پورے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را تشکیم اللہ بخیر تاریر تکلیفون برداشت ول ار تکلیف سر راحت او آسانتی و نرمی خدای بہت راحت آسانتی و نرمی راولی وی ماتے چلاب شو دا خپل مولا سر دی خبر آو چی منگی تی پبا یوادی تا با منگ آزاد کو خبر آگا سمجھ وی دلال چی مغا خپل مولا چی دا ما کم سردار وغتا میوی تیرا ما تخرص کا پچا باندی او یو سیدی عربی کی مکاتبہ وطول مکاتبہ دیتا ہوئی چی یو غلام خپل سردار توی پا ما سا پیسے مقرر کا زبا دلاغا پیسے اگتم دربا کم ما با آزاد کی وی ما خپل مولا ته چې ما باندې شرط کړه که پیسې مې سی غواړي زبر هغه پیسې وګټم او ما به آزاد وی هغه ما ته وی چې زبر تا آزاد کوم په یو څو شرطونو یو خو سلویخ او قیس سره ضربرا کې څه ډېر لوی تعداد کې جوړي دویم دا چې مالا به یو باغ کرے او دریم دا چې کله هغه باغ میوه کې نو آزادوم به دا کا مطلب ہو کہ ہمارا لاس نہ ہونے دی لکہ دا کوڑے خالق کوڑے خدمت ہے کہ وی بس خپشم عالم نبی علیہ السلام تے میں کہ صاحب کار نہ کی دا غلامین نول وی ما تے کہ ول سلمان وی ما وذ کہ غفر بندا شرطنا کی خود وی ورشا قبول کا وی میں کہ صاحب بلا سر غوالے وی کہ بس اللہ بخیر کی وی میں کہ خاخ وی کہ ما باغ بکرے کہ میوہ کے زادوں بڑے او میوه خو کجوره ډیره مدپس کوي وی بس تو سره ومنه شابه الله بخیر وی لاړم هغه مالک ته مې وی هغه راته وخندل چې دا شرطونه به کله پوره کېږي وی خیر هغه راسره وعده وکړه او شرط یې راسره قبول رالم پیغمبر علیه السلام ته مې الوی چې زما کار وشو خو صرف اوس به داسې کېږي وی یو څو ورځې پس راته نبي علیه السلام سوال جواب وی چې رالم چې تا د یو ځای نه ورته 80,000 راځي وی چې دا واخله وغه خپل مالک ته دا ورته ټول کا هغه ته خپل حق پورا کا میں کہ صاحب اخو ډېر شي او دا خو لږ دي وی مې ځان سره صادر کې غوټه کړه خپل مالک له عالمبار دی راوړی مې چې راشه هغه سره درته
وی هغه تل راواغسې چې ټولې کړل چې هغه څونه شرط په مې ښودو عمق هم راوختل نه زیات و نه کم وی هغه قبول کړل وی رالم نبی علیہ السلام ته چې صاحب یو کار خو خدای وکړو وګوره نبی علیہ السلام څومره په خپلو ملګرو ګورې مهربان دی یو ملګری مسلمان دی لیکن چې محبت یې د نبی علیہ السلام سره دی او د دین طلب پسې وتی دی نو پیغمبر علیہ السلام څومره سره زر ورکړل خو هغه په ذات مسلمان چې مسلمان دی د بل مسلمان رور ته به د خپل رور په نظر ګوري مسلمان به خپل رور ګڼي رور دا د مسلمان صفت دی وی بهر صورت میں چې صاحب یو شرط خو خدای پوره کړو خو به باغ ته رسوکو وی ته ورشه داسې وکړه چې خپل مولا ته دي وایي چې ځای درته وښیي چې موږ وله باغ وکړو وی لاړم هغه ته مې وویل چې ما ته ځای وښیه چې دله باغ وکړم ځکه ستا دویم شرط دغه دی او باغ به دې میوه وکړي نو ما به ازاد کړې ډېره ښه وی هغه راته علاقه وښوه چې دې کې دله باغ وکړم وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلو ملګرو لاړ وی چې لاړو هغه ځای ته نو پیغمبر علیه السلام په خپلو لاس مبارکو باغ نال یو یو بوټی په خپل لاس باندې نال وی چې نالې که د نبي علیه السلام معجزه وه او د خدای قدرت و هغه بوټي زرغون شو او کال پسې میوه وکړه حالانکې د کجوري بوټي کال نه چې لس کاله پسې میوه نه کوي آینده کال یې میوه وکړه خلک هم حیرانه وی نبی علیہ السلام راغی مې چې صاحب بوټي زرغون شوي دي او میوه یې کړی چې پیغمبر علیہ السلام ځینې راغی ویې کتل دوو بوټو پکې میوه نه وکړي باقي چې څومره ټولو میوه کړی نبی علیہ السلام صحابه سره حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنه دا ملګري ورسره یاره عجیبه حیران یم چې ټول بوټي زرغون شو میوه وکړه او دې دوو بوټو دا زرغون نه شي میوه ونه کړه زرغون نه شي دا ولې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صاحب دا مات کړی لا مات کړلی یا عمر ستا لاس خو زما د لاس په شان نه دی کنه راوړی ورشئ نور چې وکړو دې په ځای باندې هغه بوټي چې کوم د سلمان فارسي په ازادۍ کې نبي علیه السلام وکرل هغوی له خدای دومره اعزاز ورکړ چې نن د هغې میوې ته عجوه وایي دا مشهوره کجوره عجوه چې دا د هغې نسل دی چې نن په مکه مدینه منوره کې په سل او په شپږ سلو ریاله باندې یو کیلو میلایېږي دا د پاکستان په 2013 روپۍ باندې یو کیلو میلایېږي او نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک عجوه کجوري وخوري نو زهر به پې اثر نه کوي سحر او جادو او کوړه به پې اثر نه کوي او چې دا اوه عجوه کجوري راواړي دومره یې ګورې برکت دی او دا اوه عجوه کجوري د غوښه ته جدا کړي او هډوکي ته جدا کړي او هغه هډوکي وله وټکئ اوچې کې ویرته کې معده چې لکه دا ښه مضبوط لکه د رانجو غوندې او بیا ورسره د کجورې هغه غوښه خپله ورسره یو ځای کړي او اووه دانې د دې دا یو مریض له ورکړي هغه مریض چې هغه لا علاج بیماري علاج یې نه خدای پاک دی جوړوي د دې کجورې دا خاصیت وګرځي دا ولې دا د پیغمبر علیه السلام هغه معجزه د اخلاص د سلمان فارسي رضی الله عنه د دین هغه طلب هغه جدوجهد او کوشش نو راغی د پیغمبر علیه السلام خواله خدای پاک ګوره د کم ځای نه کم ځای ته ورسول د نبي علیه السلام خادم 24 گھنٹے به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست و او د پیغمبر علیه السلام خدمت به یې کوه او چې کله غزوه خندق کېده پیغمبر علیه السلام خندق کا نسته دا درې وه وی صاحب یو خندق به وکنو ځکه د مکې خلک ډېر زیات دي خندق به وکنو او مونږ به د دې غاله ناست یو که هغوی راځي په خندق را پورېږي موږ یې په غشو په کاڼو باندې ولي نبي علیه السلام نه هغه یې خوښه کړه او خندق یې وکنو د هغې خندق په ذریعه خدای د مسلمانانو دفاع وکړه او یو ځل په قرآن حکیم کې الله یو آیت نازل کړ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صحابه توي اے صحابه ور اخوا دې خوا مکل که تاسو دین ته شاک لا کنه تاسو به خدای لري چې تاسو په دې به خدای داسې قوم راولي چې تاسو نه ډېر بهتر لا يكونوا أمثالكم صحابه د خدای رسول ابکم قومي چې زمونږ نه پس مونږ خدای لري چې هغه خدای راولي ته مونږ ته نافرماني وکړه الا د خدای زور نه ورکول
نو صحابو نه بهتر قوم نشته خو الله زوره نه ورکول اب څوک قوم چې موږ نه پس به خدای راولي موږ نه بهتري نو نبی صلی سلمان فارسی په شا باندې لاس کې خو به دوله د قوم دی دا خلک او فرمایي لو کان الدین بالسریا که دین د سریا سوري ته ورسېږي لنعله رجال من فارس نو د فارس خلق د سلمان فارسی د قوم خلق با ورپسې بره وخېږي دا دین به راسي او واقعي د مدینې منورې نه پس د دین لوی خدمت دا په کوفه کې او په عراق کې او په فارس کې شوی زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د دغه علاقې د فارس اوسېدونکی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د بغداد اوسېدونکی او د مسلمانانو دارالخلافه دا الته د علي صاحب رضی الله عنه زمانه کې منتقل شو علي رضی الله عنه دا چې څومره د هغه نه پس لوی لوی خلیفګانو عمرات یې شوي دي دارالخلافه کوفه و کوفه د علم یو مرکز و بیا فتنې تاتار کې پې یو آفت او یو مصیبت راغلی او ختم نو رب العالمین فرمایي قرآن حکیم کې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف که په چا راشي هغې سره اسانتیا شته دا مو چې تکلیف راغی دې نه به زه اوځم څنګه نه دې سره به خامخا اسان کوي ان مع العسر یسرا خو یاره دم درته ګورې الله خولی دی دا تکلیف په څه ختمېږي فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب چې مونځ وکړې نو مانځه نه پس الله ته رجوع الى ربک فرغب خدای ته رجوع کا فانصب علما لیکي ځان په دعا کې خدای ته ستړی کا یو خو زمونږ دعا ده مونږ چې مونځ وکړو نو مونږ تنګېږو په دعا هم تنګېږو که امام صاحب لږه دعا اوږده کړي مونږ وایو کله به دې دا دعا بندوي په دعا هم تنګېږي او کوشش کوو چې دا دعا سې لاسونه اوچت کړو بس منډه کړو د جومات نه اذا فرغت فانصب چې د عبادت نه فارغ شې ځان په دعا کې وکړوه و الی ربک فرغب او خدای ته ځان راجع کړه خدای ته زاري وکړه نورو مصیبت او تکلیف خو ماله ته چې انسان او بیا په مسلمان خامخا ده تاسو ته یو څو د مصیبت د ختمولو یو څو طریقې کې چې مصیبت تکلیف در باندې کله راغی یو خو صدقه کوي خیرات کوي د خیرات او د صدقې دا مطلب نه چې دیګونه باد دی خیرات او صدقه دا چې یو مسکین فقیر له ډوډۍ ورکړه دا صدقه ده دا صدقه چې جومات کې طالب له ورکړه دا صدقه چې جومات کې 2 روپۍ ولګاوه دا ښه صدقه ده لاره جوړه کا لاره صفا کا مسکین سره قرضداري سره امداد وکړه په چا د قرض پورې ورته پرېږده نو یو خو کور کې ښه صدقه باباجي زمونږ خدای پاک وبخي چې داسې سخت مصیبت به راغی نو هغه به خلکو ته وایي چې کور کې یو چرګوټی حلال کا وینې په کور کې توی کا او غون سره د باندې چاله خیراتي ورکړه یا مثلا د چاوه سره یو چیلوکېلی حلال کي او هغې هغه غوښه مخه د ټوله په فقیرانو مسکینانو صدقت په مالدارم کې چې مالدار نه ورکولی صدقه خیرات په یوازې غریب شرط نه مالدار غریب ټول له ورکولی نو چې چا باندې مصیبت راغی بیماری راله بل آفت راغی قرضدار شو یا هر څه مصیبت یو خو کور کې صدقه کوي د خپل وس مطابق که یو زنانه یو اجی د خدای په نوم خیرات کي دا هم صدقه ده دا یو سړی نه و چې صدقه به د باید انسان وس به کېږي چا به نه کېږي نه یو اجی دې ورکړه دا هم صدقه ده یوه شوه دویم دا وي چې یو 2 رکعاته نفل وکړه صلات توبه چې ورته وایي صلات توبه دا وي چې الله ته ودرېږه 2 رکعاته نفل په دې نیت وکړه چې خدای که د ما نه ګناه شوي او زه دې په هغې رانیولې یم توبه درته وباسم لکه بعضې وخت کې دا مصیبت ده دې وجې نه راځي چې یو انسان داسې ګناه وشي غلطي وشي نو خدای پاکې راونیسي 2 رکعاته نفل وکړه چې کله نیت ستړې نو لکې دا راوله په خولې مه وایه لکې راوله چې خدای دا 2 رکعاته نفل له توبې کړو تا د توبه وباسه چې کله د مانځه نه فارغ شي نو ووایه چې خدای دا ما د توبې 2 رکعاته وکړل که زه تا پسې مصیبت نیولې د توبه وباسم خدای ما نه مصیبت درته 2 شي دریم رب العالمین ته زاري وکړه وجاړه ورته الى ربک فرغب فرض مانځه نه پسي سنت نه پسي نفل نه پسي رب العالمین ته لاس اوچت کړه او خدای ته وجاړه دا یقین پڑھ کے راولا چې ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو مصیبت الله راولي او لرکۍ به خدای او دا ووایه خدای ته چې خدای ګوره دا مصیبت تا راوستلې او ستا نه بغیر بل څوک نشي لرکولی که زه ډېر ټوپونه ووام نو خدای زه دا مصیبت نشم لرکولی که زه ډېر ټوپونه ووام دا مقدمه نشم ختمولی
که زه ډېر ټوپونه وام دا دشمنۍ نشم ختمولی، که زه ډېر ټوپونه وام دا بیماري نشم لر کولی. واقعي که دارو کې خدای شفا کړي نو سړی پې جوړېږي، او که الله پکې شفا کړي نه لري که نه نو که د لکونو روپو دارو استعمال نو سړی پې نه جوړېږي. نو خدای ته وجاړه او رب العالمین ته د او د نیمې شپې چې پاسه خدای ته وجاړه او رب العالمین ته دا فریاد وکړه چې خدای دا مصیبت راوستې تا دی، الله ته به یې لر کړې، دا مصیبت زمانه لر کا. یاره ته دا درې کاره وکړه، ته ووینه چې تا نه خدای مصیبت ختموي او که نه ختموي. مصیبت دا دی چې په مونږ مصیبت او تکلیف راشي مونږ خدای سره جګړې شروع کړو. خدای زه دې صحیح کړی زه مونځ کوم په ما مصیبت راځي فلان کې نه کوي په هغه نه راځي، هلکه ته د خدای د جګړې خدای به نور هم قهر زیات کړي، خدای سره جګړې به نه کوي. بل مصیبت چې راشي الله ته رجوع که مونږ خدای ته رجوع نه کوو. مصیبت چې راشي لکه غوندې د خدای مال خدای له ورکا، نو د خدای مال په موټي کې نور هم کلک خدای له نه ورکوي، خدای هغه مصیبت نور هم زیات. نو د مصیبت او د تکلیف په وخت کې دا عقیده وساتئ چې هر تکلیف پسې راحت شته، هر مصیبت پسې اسانتیا شته. یو به صدقه ورکړي، دویم به دغه صلات توبه وکړي، او دریم به د مانځه نه پس که نفل لمونځ او که فرض وي او که بل لمونځ د هغې نه پس به الله ته وجاړئ. یو کار کوئ، د دنیا کارونه خو هم ډېر زیات دي، هغې پسې خو منډې تړلې وخی، او فرض لمونځ هم شکر دی الحمدلله کوئ، او خدای پاک دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. خو بعضې مستحبات چې په هغې کې ډېر لوی فایده دا کوئ، لکه ماسپښین د مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت دي او ورپسې 2 رکعاته سنت دي، او د دې 4 رکعاتو سنتو نه مخکې 4 رکعاته نفل دي او سره کوئ. خدای په دې خوشحالېږي. خدای چې را تا کم مقرر کړي دی خدای له کوم، خو چې تا نه دي مقرر کړی او نبي علیه السلام راته زیاتي ویلي دي هم د له خدایه کوم، نو خدای به څونه خوشحاله شي. دې 4 رکعاتو سنتو نه مخکې 4 رکعاته یا 2 کم کې هم خیر نفل کوه. د مازدیګر نه مخکې 15 منټه مخکې جومات ته چې راشې پکې ګپ شپ لګیا نو 4 رکعاته نفل وکړه. ګپ شپ نه څه جوړېږي، 15 منټه پې لګي 4 رکعاته د مازدیګر نه مخکې نفل. د ماښام د مانځه نه پس د سنتو نه پس 2 رکعاته وکړه، دویم ډېر 4 کې او که 6 کې. نبی علیه السلام فرمایي چې 6 رکعاته نفل د ماښام د مانځه نه پس وکړل، دله به خدای د 12 کالو د عبادت ثواب ورکړي. 12 کالو عبادت ثواب. که 6 نشي کولی 2 خو لازمان کوه. خله ماسخوتن د مانځه د فرض نه مخکې 4 رکعاته نفل کوه، او که د شپې پاسېدی شي ښه خبره دا ده چې شپې تهجد له پاسې د رب العالمین ته 8 رکعاته تهجد کوه. 2 کولی شي، 4 کولی شي، 6 کولی شي، خو 8 رکعاته د رب العالمین په حضور کې تهجد کوه، او دغه پېشمني د خدای ته زاري کوه، خدای ته فریاد کوه. جون کې به دې برکتي، مال کې به دې برکتي، بچو کې به دې برکتي، مصیبت نه به خدای ساتي، او قسم لنډي مصیبت راشي در به نه خدای پاک لري. دا ګوره آسان شی دی، وخت به دومره نه لګي، کړاو پې کم کېږي او فایده ډېره ده. الله دې موږ له توفیق راکړي. دا یو ملګري یو خط لېږلی دی چې یاره ته سخت کال وي دوره نه کې زمونږ کلي د طالبانو د لوی رحمت نه محرومیږي، نو دا دوره کول پکار وي. او مې روزو د کندي ملګرو دا خط رالیږلی دی. خدای پاک تاسو خوشحاله کړي او زمونږ د کلي خلک دې خدای خوشحاله کړي. دوره مونږ په بله وجه سخت کال نه کوو چې مونږ سره ځای نشته د دورې، هغه جومات زمونږ روان شوی دی او بل ځای نشته. او دې جومات کې که زه دوره شروع کړم نو زیات نه 300 کسان پکې ځای وي، برم چت نشته. او بله خبره دا ده چې دا د کلي منځ هم طالبان ډېر اکثر چې طالبان دومره ډېر په کلي کې دننه تېرېږي را تېرېږي هم ښه خبره نه ده. او دا هم خیر مونږ 3 میاشتې دغه ګزاره هم برداشت کړې وي. زمونږ د کندي دا خلک ښه خلک دی، خو دا ده که دې کې باران شي نو یو ورځ هم چې زمونږ سبق قضا شي نو بیا د هغې مونږ ته کمې پوره کول ګران. بل دا دی چې ګرمي ده نوري، نو دومره لوی ځای مونږ سره شته دی نه چې زمونږ په کلي کې څومره جوماتونه دي. زمونږ طالبان خو 1300 طالبان نه هغه په یو جومات کې نه دیږي. نو ما په دې ډېر لوی سوچ وکړو، امید سخت کال به مونږ دا دوره چوټي کړو، خالص په دې وجه چې مونږ سره د سبق د ښودنې ځای نشته. اوس د پېښور نه ما پسې د مولانا رحمت هادي صاحب زوی راغی او ډېر مینت یې راته وکړو چې یاره ته راځه زمونږ د مدرسه کې را دوره وکړه. طالبان لنګر به مونږ ورکړو، ډوډۍ به مونږ ورکړو، یو بل ځای نه هم څه کسان راغلل.
خو ما وی یاره بس دې خپل کلي سره هم دا خبره شروع کړې ده تر څو چې موږ سره په خپل کلي کې بیا کوبارې نه کوو. هغه ته مې د خپل کلي د تورنګوالو د خپلې د خوند نه خرابوم، مې به دې کلي کې بیا کوو. په خدای پاک وس او توفیق راکړي. واقعي د تورنګزو ډېر خلک لکه دا چټ را لېږلي د مونږ د میروزو کندي ملګرو اولو دا خټ باندې ملګري راغلي وو چې ته ولې دوره نه شروع کوې، که ته داسې خفه چې طالبان څوک نه دې راکوي، مونږ یې د په بیټکونو پوجرو کې دې راکوو. نو دا یقینا د کلي ډېر ملګري راځي او هغوی دا طلب کوي. خدای زمونږ د کلي خلک د دې ګردونوا خلک د میرو د عمرزو دا د خدای ډېر زیات خوشحالېږي. د طالبانو په اوسېدو کې د ډېر زیات خوشحاله یو جومات کې 10 او 15 کسان دا زمونږ د کلي د خلکو اصول دي. لیکن اوس مونږ سره د ښودنې ځای نشته، عیدګاه او غروانه شو جوړېږي. نو په دې وجه باندې چې مونږ سره د سبق د ښودنو ځای نشته، نو مونږ د چوټۍ اراده کړې ده. داسې هم نشو کولی چې یاره مونږ وایو چې باید طالبانو پرېږدو باندې نه پرېږدو. دا خو مسافر طالبان یې څوک دی دی څوک د بل دی، دغه کار پکې مونږ نشو کولی چې مسافر راشو مونږ یې بیا رخصتو چې د تعالی مونږ ځای نشو درکولی یا تا نه پرېږدو. نو په دې وجه باندې سخت کال مونږ هغه دوره نه کوو. او تاسو هم دعا کوئ، مونږ هم دعا کوو چې خدای زمونږ د اختر دا جومات په خیر باندې جوړ کړي، انشاءالله بیا پکې خپله دوره کوو. یو بله مسله راته په دې لاره کې یو ملګري ووایي او ډېره اهمه خبره ده چې بعضې ملګري د هغوی په دې موټر سایکل کې په موټر کې په لاره کې دا میوزیک لګولي، نو کې بندی نو هم ټنګ ټنګ کوي او کې شروع کوي نو هم ټنګ ټنګ کوي. موټر سایکل کې هم لګولي او په موټر کې هم لګولي او دغه رنګې په نورو څیزونو کې هم لګولي. اوس خو د سکریمو گاډي که په لاره ځي نو هم ټنګ ټنګ کوي. د خدای شان دی د مسلمان په دې دماغ کې شیطان هغه خپلې پنجې داسې خښې کړي دي چې بې د ټنګ ټنګ نه څو سکریم هم نه علي. سکریم به هم هلالې چې ټنګ ټنګ واورئ، چې ټنګ ټنګ دې نه اورېدلې څو سکریم نه علي. ښه دغه موټر چې ته راګرځی نو جومات خوا کې به کله ریورس کله به یې راګرځی، کله به بل د نیکۍ یو لایبرري کتابخانه وي هلته به ودرې، کله به مقبرې سره ودرې، کله به بل نیک ځای سره ودرې، کله به څوک مونځ کوي ته به دا موټر را واپس کړې او ټنګ ټنګ به کوي. نو څومره لویه ګناه ده پکې. نو دا مهرباني وکړئ د موټرو خاوندان، د سایکلو خاوندان، د موټر سایکلو خاوندان دغه میوزیک والا دغه ټنګ ټنګ والا شی ته وباسئ. د هغې په دی الله اکبر هم ما اورېدلي د هغه هم پکې کېږي، بسم الله الرحمن الرحیم هم پکې کېږي، الحمدلله هم پکې کېږي. ځکه اکثر بعضې کسانو سره کېنم چې دا شی ته وایي که نه دا چابي نو بسم الله ووایي، چې بریک لګوي نو بسم الله، چې ودرئ نو بسم الله. نو ګوره د خدای نوم دی واخېسته. زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی دی، نوم یې درته نه اخلم، ممکن ده چې بعضې ملګري وپېژني. دا ګورې جومات کې ناست یم که دا روغ درته وایي. خدای پاک مالدار کو ډېرې مالدار د ډېرو موټرو خاوند شو. ما ته یو سړي خبره کوله، د هغه ډرایور وی سوات کې موټر واغېست، وی ما ورته وایي چې پلانکي وروخېږه او د خدای نوم پې ووایه، بسم الله پې ووایه چې سټارټ یې. وی زه داسې موټر یم چې بې د خدای د نوم نه سټارټ کېږي. رب العالمین هغه سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخي، مړ دی. د هغه نه موټر هم ډاړې ختمې شو، کور او جایداد هم ډاړ ختم شو، ځمکې هم خدای ختمې کړې. چې څومره مال او ټول لاړل برباد شو. اوف دقسې تش میدان شو، ډاګه شوه، خبره خلاصه شو. نو د خدای نوم پورې ټوکې مه کوئ. دا موټر سایکل به ته داسې ځای کې راګرځئ چې څوک به مونځ کوي، تلاوت به کوي، ابه ټنګ ټنګ شروع کړي. په ټنګ ټنګ مه پاسه، د خدای په نوم پاسه. هر وخت کې د الله نوم په زړه کې راوله، نو رب العالمین به درسره امداد وکړي. د جومات شی که زوړ شي او خراب شي د هغې خرڅول جایز دی او که نه. ښه خو دا ده چې د جومات سیاړو خرڅ نه شي، په جومات کې دننه ولګي. لیکن که دا خرابیږي او ضایع کېږي او جومات کې په ښه نه راځي او بیا خرڅ شي نو جواز یې شته دی. بعضې خلک د انګریزانو سره په اسلام آباد کې نوکران دي، د هغې تنخوا ورکوي، بلکل جایز ده. د کافر سړي سره مزدوري نوکري کولی شي، د هغه تنخوا هم اخیستی شي، دې کې څه بدیت نشته. دی وایي چې څوک د بالټي نه لامبي یا غسل کوي نو د بالټي ته د بدن نه څاڅکي ماسکي وروغورځېږي، غسل یې کېږي. بلکل که بالټۍ خو اول داسې ځای کې کېښودل پکار چې څاڅکي پکې نه پرېوځي. لیکن که د انسان د بدن نه د بالټي ته څه دا نري څاڅکي ماسکي وغورځېږي، په دې اوبه هم نه پلیتېږي او غسل ته هم نقصان نه رسېږي. دین دومره تنګ تروش مذهب نه دی.
کستا د وجود کسړی جنوب شي جنابت کې شي یو زنانه مثلا هغه خپل بیماری پر راشي دا هغه خوله پاکه ده کلاس یو بو کې جنگي یو بو سر نه پلیتيږي خوله پاکه ده کاغه د وجود ساس کی بالټي وبو کې پریوزي د بالټي وبو سر نه پلیتيږي پاک کله په جمعه کې د فرض منځ وخت ني او یو سړی نفلی عبادت یا تلاوت کوي یا د قران حکیم په تلاوت کې مشغولي د جمعه بجلی پکې استعمالول شي کنه بالکل استعمالول شي د جمعه پکې دې د پاره دي چې خلک وته منځو کې دې د پاره چې خلک وته تلاوت کوي خلک ورته نفل کوي خو یې زیات استعمال اسراف کړی دی لکه یو پکې تا 15 پکه سکه ناسیدي شي دویم نه لګي په دو پکو کار کېږي دریم نه لګي په درو پکو کار کېږي نو سلورم نه لګي کوشش دې کوي چې بیځای د جمعه بجلی استعمال نشي بلدار چې د جمعه پکې رواني یا بجلی بلای نو هغه ته غف شف او فضول خبره کول دا بیا ګناه ده فضول غف شف جمعه کې لګیو د جمعه پکې ته ناشته دا بیا ګناه ده الله په خپه کیږي یو سړی کمیس او باسي او د ځان نه صادر توکړي وي مون بالکل کیږي کوم وسره کوي کمیس ته وي سو صادر دیتا وکړه نبی رسول الله به من صادر توکړو پکې بناستمو یله چې وجود دې پټي دارنګ کې یو سړی پرتګو باسي او د پرتګ په دې صادر ځان نه تو لنګ ورته وي لنګ وي او چېرې کونډو نه لاندې پوری کونډه وسره پټي شي نوم نه کونډو پورې پټواله راشي نو مونږ سره کېږي یو سړی قسم وکړ چې کما د خپل پلار مخ پس د مرګ وکړه نو ما باندې خپل خزا خور وي او دې سړی د پلار مخ پتاو قتل نو اوس بس چل کوي لاول خدا سے قسم قسم پړل پکار نه دا د پلار پتا ډېر لوی احسان دی نو دا خو د ګناه کار کړی دا سړی توبه وباسي که دا قسم یې خوړي د پلار مخ ته به ګوري چې وی قتل نو دا ویلي چې د ما ښځه او په ما خور وي نو دا که د سره د طلاق نیت پړه کې راغلی که نه نو دی به نکاح تازه کړي نور پکې څه نه راځي که دا وي چې ښځه په ما خوري او یا په ما موري او لکه طلاق د طلاق چې څنګه ارادي هغسې لفظ یې پړه کې راغلي لکه عموما د الفاظ چې وایي کې طلاق نیت وي نو دا سړی د خپل نکاح تازه کړي نو ښځه خپله ښځه ده او د پلار سره معلومیږي دا چې روانه ده ځکه چې د پلار د مخ نه قسم خوړلی د مرګ نه پسې ورته وکتل د پلار له ډېر زیات مخبري لري صدقه دې کوي ثواب دې پلار ته بخي نفل دې کوي ثواب دې پلار ته بخي او د